چې څنګه فرمایي چې دا شیطان دا ستاسو دشمن دی، نو موږ به بالکل د دغه شیطان نه ځان ساتو او د دشمنۍ نه به د ځان د بچکول او د محفوظ ساتلو کوشش کوو. د ما عزتمندو دا شیطان څوک دی او دا څه شیز دی؟ نو شیطان دا د الله پاک مخلوق دی، الله پیدا کړی دی او الله پاک دی د جناتو د قبیلې نه ګرځولی دی، د اور نه الله پیدا کړی دی. قرآن حکیم کې الله فرمایي کان من الجن دی، د جناتو د ذات نه دی او د ده نوم ابلیس دی او د شریعت په ژبه کې او په اسمانونو کې د فرشتو په ډله کې دی په عزازیل باندې یادېږي. فرشتي ورته عزازیل وي، اسماني نوم یې عزازیل دی او زمونږ د شریعت په ژبه کې ورته ابلیس وي. قرآن حکیم کې الله په ابلیس نوم باندې یادوي او شیطان د ده صفتي نوم دی، دا شیطانت کوي. نو شیطان هم ورته ویل کېږي، قرآن حکیم او حدیثو کې هم په دې یاد شوی دی او زمونږ پښتانه مو ته شیطان وي، په عامو ژبو کې مو ته شیطان وي. د ما عزتمندو امام غزالی رحمه الله لیکلي دي چې دا د جناتو د ذات نو، جنات ډېر سرکشو او دی د جناتو کې ډېر عبادت گزار د الله بندو، ډېر نیک عمل او د الله رب العالمین به کلکه تابعداري کوله. د انسان نه مخکې په دې دنیا باندې جنات الله آباد کړو، هغه جناتو د الله سرکشي وکړه او د الله رب العالمین د احکاماتو نافرمانی وکړه، نو الله هغوی غرق کړل، تباه یې کړل، عذاب یې پرې راوست. لیکن په دغه جناتو کې د ابلیس او عزازیل دی د الله پاک ډېر نیک بندو، همیشه به د الله په عبادت کې تیرو او مسلسل به د الله پاک عبادت کو. او امام غزالی لیکي 80,000 کاله 80,000 سال د مستقل د الله پاک عبادت کړی دی. نو د هغه عبادت د وجنه الله پاک دل یو ډېر لوی مقام ورک او الله د دنیا نه دی اوچت کا اسمانونو ته بوت او دی په اسمانونو کې او په جنتونو کې د فرشتو سره اوسېده. دا د هغه خپل د نیک عمل د برکت